دا یو واقعیت دی چې قارون د موسی د قوم یو فرد و. بیا هغه د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړ او مونږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغو کلیګانې د قوي کسانو یو ټولي لا بلا په سختۍ سره پورته کولی شوې. یو ځل کله چې د هغه د قوم خلکو هغه ته وویل مه ویاړېږه، یعنې ناشکري مه کوه، الله ویاړېدونکي یعنې ناشکره نه خوښوي. کومه شتمني چې الله تا ته درکړې ده په هغې سره د آخرت د کور جوړولو فکر وکړه او له دنیا نه هم خپله برخه مه هېروه. احسان وکړه لکه څنګه چې الله له تا سره احسان کړی دی او په ځمکه کې د فساد ولاړولو هڅه مه کوه، الله فساد کوونکي نه خوښوي. قارون وویل دا هر څه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې پوه نه و چې الله له ده نه مخکې ډېر داسې خلک هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته ډله یې درلودله؟ له مجرمانو څخه د هغو د ګناهو پوښتنه سمدستي نه کیږي. یوه ورځ هغه یعنې قارون د خپل قوم په وړاندې په خپل شان شوکت کې ووت. کوم کسان چې د دنیوي ژوند غوښتونکي وو د هغه په لیدلو سره یې وویل کاشکې زموږ هم همغه څه وایي چې قارون ته ورکړی شوي دي، دی خو د لویې برخې خاوند دی. خو کوم کسان چې د علم خاوندانو هغو وویل خواشیني ده ستاسې په حال باندې، د الله ثواب د هغه چا لپاره ډیر بهتره دی چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي او دا نه ورکول کیږي مګر د صبر خاوندانو ته. په پای کې موږ هغه او د هغه کور په ځمکه کې ننویست. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابله کې د هغه مرستې ته راغلي وای او نه هغه خپله مرسته په خپله وکړای شوه. اوس همغو خلکو چې پرون د هغه د منزلت هیله کوله وویل افسوس مونږ هیره کړې وه چې الله له خپلو بندګانو څخه چې د چا روزي غواړي پراخوي او چاته یې چې خوښه شي پرې تنګوي. که الله پر مونږ احسان نه وای کړی نو مونږ به یې هم په ځمکه کې ننویستلي وو. افسوس زمونږ په یاد پاتې نه شوه چې کافران فلاح نه مومي.